کارګو الوتنې د هوایي ترانسپورت یوه مهمه برخه ده چې د نړیوالو سوداګریزو اړیکو او بازارونو ترمنځ د توکو د لیږد لپاره کارول کیږي. تازه د هند د بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د برخې مسؤل نن پرکاش په یوې خبري غونډه کې ویلي هند به ډېر ژر له افغانستان سره د کارګو الوتنې پیل کړي. د نوموړي په وینا په لومړي پړاو کې به د کابل ډیلی او امرتسر کابل ترمنځ د کارګو الوتنې پیل شي. ښاغلي پرکاش دغه راز زیاته کړې افغانستان او هند د خپلو سوداګریزو اړیکو د پراختیا او همغږۍ د قوي کولو په موخه هوکړه کړې چې په کابل او نوي ډیلي کې به د دواړو هیوادونو په سفارتونو کې ځانګړي سوداګریزې اتشې وګمارل شي. I am pleased to announce that the air freight corridor on the Kabul خواخ يم چې دا اعلانوم ډیر ژر به د کابل ډیلی او امرتسر کابل ترمنځ د کارګو الوتنې پیل شي. دغه راز افغانستان او هند د خپلو سوداګریزو اړیکو د پراختیا او همغږۍ د قوي کولو په موخه هوکړه کړې چې په کابل او نوي ډیلی کې به د دواړو هیوادونو په سفارتونو کې ځانګړي سوداګریزې اتشې وګمارل شي. ورته مهال د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي هوایي کارګو د توکو د خوندي او چټک لیږد برخه کې مهم یادوي او په باور چې د سره به د سوداګریزو اړیکو پراختیا او اقتصادي همغږي هم وده ومومي. دوی د غرض د دواړو هیوادونو په سفارتونو کې د ځانګړو سوداګریزو اتشو ګمارل هم نیک ګام بولي. هوایي کارګو معمولا خپله چټکتیا په ترانزیت کې ډیره زیاته لري، په دې خاطر چې هوایي کارګو مشخصا د هغو اموالو دپاره مشخص کیږي چې هغه په بازار کې قیمت بیه وي. لکه اوس چې د افغانستان د انارو حاصلات دي، دا په روسیه کې، قزاقستان کې، ترکمنستان کې، په هند کې، په دغه هیوادونو کې ډیر قوی بازار لري. خب شما می‌فهمید زمانی که سفارتخانه ها و ارتش‌های تجارتی و همچنان دیپلمات‌ها هم تعیین میشن و کار خود آغاز میکنن، بدون شک میتونن سهولت‌ها و تسهیلات بیشتر را به خاطر تجارت و ساختن روابط استراتژیک اقتصادی و سیاسی پیدا می‌سازند. یکی از وظایف اساسی ارتش‌های تجارتی است که تا بتوانند در کشور میزبان نمایشگاه‌ها را برگزار بکنند، سهولت‌های بیشتر را به تجار مهیا بسازند و همچنین د ویلو ده چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د چهارشنبې په ورځ د هند په رسمي بلنه د یو پلاوي په مشرۍ د هیواد ته سفر کړی دی. ښاغلي عزیزی د خپل سفر په دوام هند کې د دغه هیواد له ګڼو چارواکو سره په کتونو کې د دوه اړخیزې سوداګرۍ پراختیا او یو شمېر نور موضوعات په تړاو خبرې کړې دي.